سلام پر تاسو ستړي مشه لیدونکو هیله ده روغ به وای په مرګرزوم د نن ورځې مهمو خبرونو ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي غړي عارف وزیر مړی د اسلام آباد له پیمیز روغتونه د سویلي وزیرستان واڼه پر لور واستول شو. د غورځنګ مشرانو علي وزیر او محسن داوړ هم د ویډیو کې لیدل کېږي چې له روغتونونه د عارف وزیر مړی ترلاسه کوي. عارف وزیر پرون جمعه ماښام واڼه کې په وسلوال برید کې ټپي شوی و او نن شنبه اسلام آباد روغتون کې ساه ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پر نوموړي د برید د پلټلو غوښتنه کړې ده. همدارنګه پخواني ولسمشر حامد کرزي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د تره زوی سردار عارف وزیر پر مړینه د خواشینۍ څرګندولو ترڅنګ د کورنۍ او غورځنګ غړو ته خپل د ډډګرنې مراتب وړاندې کړي دي. د یادولو ده چې د عارف وزیر مړینه په داخل او خارج کې غبرګونونه راوپارول. اوس راځو د نورو خبرونو پر لور. د عامه روغتیا وزارت وایند وحید معیار وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 109 یا نور مثبت پیښې ثبت شوې دي. دی وایي یوازې 15 مثبت پیښې په کابل کې دي. په دې سره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 2496 ته رسیدلی دی. جاوید فیصل وایي د طالبانو له لوري د زندانیانو د ازادېدو هرکلی کوو. د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل وایي په کندوز کې چې طالبانو 40 کسان آزاد کړي، نه 10 پکې امنیتي سرتیري او نور پکې ملکي وګړي دي. جاوید فیصل وایي حکومت د طالبانو د دې کار هرکلی کوي. نوموړی د حکومت له زندانونو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه ویلي چې د ولسمشر غني د فرمان اړوند د عمر، روغتیايي وضعیت او د بند د مودې ته په کتو بندیان ازادېږي. دی وایي تل پاتې سولې ته رسیدل هغه وخت ممکن کېږي چې طالبان وربند وکړي څو د مذاکراتو لپاره زمینه برابره شي. او وروستی لاند خبر مو دا چې دانش وایي د غني او عبدالله ترمنځ سیاسي تړون نهایي شوی دی. د ولسمشر غني دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه په عمومي شرایطو او اصولو کې نهایي شوې او د هغې د جزئیاتو نهایي کولو لپاره کار روان دی. دانش نن یو وار بیا دغه څرګندونې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیر پیري مایدون سره د لیدنې پر مهال کړې دي. نوموړي ویلي چې د حکومت او عبدالله ګډ استازي د دوه اړخیزو تړون د جزئیاتو پر نهایي کولو باندې کار کوي او ډېر ژر به سیاسي جنجالونه پای ته ورسیږي. دانش همدارنګه ویلي دواړه لوري دې ته ژمن دي چې د بحث وړ مسایل ژر نهایي شي. لیدونکو دا و تر دې مهاله لاند او مهم خبرونه چې مو اورېدل، تر بیا ښې چارې.